یو کتاب کې مې لیدلی و چې یو سړی و هغه ساده غوندې سړی و وی خدایا روزي به م راکې او په دا خوله کې به یې راکې لاس بام نه وړمه سم د نر بچې لاس بام نه وړم خوله کې به راکې صرف شخوان به پې زوامه زه یم دا شخوان به یم پکې نه ووالی دا به دې پکې نه وي دا شخوان پکې دا یو ټکې دې پکې پاتې کړی نو د خدای څه کار دی چې داسې کوي نو لاړ صاحبه چې دلته کې اوس برابانې خلک خفه شي وی به چې وږي نو روټۍ وخوره په زور مور بیا خامخا سړی مجبوروي د مور رحم زیاتې پلار بنده را مجبوروي نو لاړ د سیند په غاړه یو ځای ګل کې ځان له جونګړه جوړه کړه او پرېوت خدای ته چې خدایه تر څو دې دې خولې له رانه دي را دننه کړې که نه چې شخون هم پې ونه وم په لاس خو پرېږده که مخکې پرتی ګوتې به نه وړم نو ورځ پې تېرېده ناره تېرېده و سړي سترګې ور پرېوتې دې علاقه کې غلو چېته غلا کړی نو په هغوی زول باران شو نو هغوی لاړل چې دا غلا اوس تقسیمول غواړي نو دې چې ویې کتل چې په دې ځنګل کې خو هلکه جونګړ دی راځئ دې جونګړې ته ننوځو شپه ده شپه به هم پکې تېره کړو باران نه به بچو دا مال به هم پکې تقسیم کړو چې جونګړې ته سینګ ور ننوتلو شونټۍ بله کړه اوی هلکه دا اشنا پکې اوس پروت دی هلکه دا څه کوي د ده سترګې ور پروتې دي او غلی پروت دی هلکه دا سړی خو داسې ده لکه چې بس لږو تندو والی دی مري رانه او که دا مړ شو که ناسم انسان دی بچکول یې پکار او که مړ شو که سبا مونږ چت هم گیر شو په غلا کې وایي به چې هغه سړی هم تاسو وجلی دی را پاسولی روټۍ خوره کېنولی دی کوم دی روټۍ خوراک یې کېښود خوره که نه نه خوري اخره کې یو کس وایي چې هلکه داسې کار دی سړي یخني شوې ده باران دی دی لږ ګرمول غواړي اور یې بل کړی دی ورته ګرم کړی دی بیا وله خوراک خوره که نه اوس هغه خوړه کې سوچ کړی چې خدای خولې ته هله بیا د ما په خیال ګرېدلي خو بس ضد را ټینګ کړی دی خدای خولې ته دې نه راوړي شخوند به پې نه وایي خوره که نه نه خوري یاره وایي داسې کار دی دا خوراک کلک دی د دې غریب ځکه ګوتې نه وړي نرم حلوا ملوا او نرم خوراک یې ورته برابر کړی خوراک دی بیا نه خوري یو غل ابنورو ته ویې لکه جامې کیلي شوي دي او چې دا جامې وله په زور ورواځي کړو که نه او دې خوله کې وله یو نوړی ور دننه کړو یو ځل یې جامې وګرځېدې بیا به خوري دا خوله وله په زور وازول غواړي پخوا به دا څاروي ناجوړه شو نو خلکو وله خوله په زور وازه کړه نو خوراک به یې ورکړي چې هغه به لږه لږه بیا خوله خوځوله بیا به خپله شروع شو اوس دی وله اوس حلوا نوړی مړی تیاره کړه او چاړی راواغېسته چې دا خوله کې وله منډو په زور وله خوله وازه چې دا نوړی وله په دا خوله کې ور دننه کړي چې چاړی راواغېسته او غاښونه کولاوي دله خندا ورله دو خندل بس غلو سردار وی تا خدای داسې که مونږ د کله ګرمو کله د یخو او کله د کلک خوراک کله نرم خوراک تا مونږ پورې خندا شروع کړی مونږ پورې خاندې تا خدای چټکورې که پرېږدم دې چې ته سرمن دی وباسم د ولې خاندې څه چل دی خوراک نه خورې هغه ورته خپله قصه کړې ده وی ما الله سره دا یو سوچ وکړو چې خدای تر څو دې د خولې نه نه راکړی شخوند به هم پې نه وم زه ګورم چې ته راکې که نه راکې نو رب العالمین ما له خولې له شی را برابرو که ما له خندا نه وی راغلی نو تاسو دا نوړی د ما په دا خوله کې را دننه کول او ما له خندا راله زمانونو دا زموږ ایمان او یقین دی چې خدای سبب ته محتاج نه دی